Assalamualaikum. This is Arshad, and welcome to my new vlog. Actually, نن چې کومه ده رانه نن ما سیټ اپ چینج کړی د معمولی غوندې هیله ده چې تاسو ما اورئ کلیر به ما اورئ د برایټنس مسله خو شته الریډي لایټ نشته خو چونکې نن یو نوی سیټ اپ دی او حاضر یم ستاسو مخکې نو کوشش وکوم چې هر ورځ نوې ټاپکس تاسو لپاره راوړم په هغه باندې لیټل بیټ معمولی غوندې چې کومه ډسکشن وي هغه وکړو ستاسو رایې به مو واخلو د خیره سره پویټري به په دې کې دغه شان چې کومه د کرنټ افیرز څه نه څه چې کومه زموږ د اوس خبرې دي هغه به پکې ومي د دې نه علاوه ترنم به ومي دغه شان مختلف قسمه ګیسټس دا به مونږ اخلو د خیره سره انشاءالله د ټایم سره سره سیز به د امپرومنټ سایډ ته بوځي انشاءالله د خیر او ژوندو نو نن چې کومه دی زه دومره کومه چې صرف او صرف د ټرای دپاره پویټري مې راوړې ده نو پویټري به هم وکړو او دغه شان ترنم چې کومه دی دا به هم لږ وکړو چې څنګه چل دی حالات څنګه دي موسمونه خاص هم ښه دي ځکه چې پسرلی روان دی د ډوګرې موسم چې کومه دی دا نور هم ښکلی کېږي روان دی ماشاءالله نو هغه څه ووایي راټول مې ښایستونه د څلور غونجو دنیا کړه راټول مې ښایستونه د څلور غونجو دنیا کړه زما د خړ پښتون پکې مثال نه و سړیه نو خامخا پښتو به کوو پښتانه به منو او د خپل د پښتو د خپل د کلتور د خپل ثقافت محافظ به جوړېږو او که نور صحیح وکنه سوشل میډیا دا داسې ټول دی چې خامخا په دې باندې به مونږ د خپل دغه لپاره اواز خامخا اوچتو نو دوستانو نن کوشش کوم چې ما سره کومه ښه داسې څه ورته وایو ترنم لپاره چې ما سره کومه ښه پویټري ده نو زه تاسو سره شریکه کوم او دغه شان انشاءالله ستاسو په رای باندې ستاسو په سجیشنز باندې ستاسو په محنت باندې به مخکې چې کومه د خپل ویلاګینګ دغه شان چې کومه ستاسو رای ده سجیشنز دي ضرور د موږ سره په کمنټ سیکشن کې هم شریک کړئ چې یاره څه حالات دي څنګه چل دی څه سیټ اپ څنګه جوړ کړم ځکه چې خامخا هغه لو بجټ والا سیټ اپ دی نو ډیفینیټلی مسلې به په اوله کې په دې کې څه شک نشته اوکې دا نو راځه ما ترنم د صاحب شاه صادر صاحب پویټري ده دا به درته نن وکړم او هیله ده چې تاسو به انجوای هم کوئ خوښه مو ده که نه نو اول نمبر د ګیټ چې کومه مین زما د کمرې کومه دروازې دی دا بلاک کومه چې بل څوک مې وانه اوري ټیک ده او تاسو سره مزه مشغول شم صحیح ده یاره نو صاحب شاه صادر وایي چې د زړه د دردان لیونی شوې که نه زما صابره ته سړی شوې که نه د زړه د دردان لیونی شوې که نه او بل شعر دی چې تا د الفت معجزه نه منلا 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 زه چې لمبه شوم ته لوګې شوې که نه زما صابره ته سړی شوې که نه د زړه د درده لیونی شوې که نه او بل یو شعر دی چې اوه ما درته وې چې سترګې ما تورواې ما درته وې چې سترګې ما توروا ما درته وې چې سترګې ما تورواې ما درته وې چې سترګې ما توروا د خلکو سترګې در پسې شوې که نه د خلکو سترګې در پسې شوې که نه
हे زما صابرا ته سړی شې کنه او د زړه د دردا لیونی شې کنه. او دا بل شعر یې درته ومیم چې او نوی الزام را باندې ولګوا او نوی الزام را باندې ولګوا نوی الزام را باندې ولګوا او نوی الزام را باندې ولګوا او زړې خبرې خو زړې شوې کنه او زړې خبرې خو زړې شوې کنه او د بڼو سوري کمې کېنولې 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 صابره سترګې دې مړې شوې کنه او د زړه د دردا لیونی شې کنه زما صابره ته سړی شې کنه. انشاءالله اهله دا تر نو بس تاسو سره څه خوښ شوی په موډ کې ومنه ما خو نه سیټ اپ نه جوړ کوم چې خامخا دا خپل د مینوالو سره خپل سبسکرایبر سره دا شریک کما دا سیټ اپ سره شریک کما او انشاءالله روان ټیم 250 باندې تاسو په خیال چې نیکسټ داسې ویلاګ په څه باندې وشي هغه موږ سره کمنټ سیکشن کې شیر کړئ. خپل خیال ساتئ. الله مسپارم. د الله په امان.